خپل حیثیت دومره لوړ وساته چې خلک دې د حاصلولو کوشش وکړي، د استعمالولو نه. کله مو داسې احساس کړی ځینې خلک تر هغې پورې در سره وي تر څو چې ورته ستا ضرورت وي. کله چې مرسته غواړي تا یادوي، کله چې وخت غواړي تا پسې ګرځي، خو چې مطلب یې پوره شي نو بدل شي. بیا انسان د ځان سره سوچ کوي آیا زما هیڅ حیثیت نشته او که ما خپل حیثیت کم کړی دی. یاد ساته دنیا د هغه انسان قدر کوي چې هر وخت هر چاته اسانه نه وي. که ته هر وخت د هر چا دپاره حاضر یې، خپل وخت، خپله مینه او خپل عزت هر چاته ورکې، نو خلک به دې مهم ونه ګڼي بلکې استعمال به دې کي. نو خپل ژوند کې دا اصول جوړ کا، خپل حیثیت دومره لوړ وساته چې خلک دې د حاصلولو کوشش وکړي، د استعمالولو نه. په ژوند کې د ټولو لویه غلطي دا نه ده چې خلک مونږ پرېږدي، بلکې لویه غلطي دا ده چې مونږ په خپله خپل قدر نه کوو. مونږ د خلکو د خوشحالولو دپاره خپل آرام قربان کو، خپل خوب قربان کو، حتی خپل عزت قربان کو، خو په بدل کې مونږ ته څه میلاویږي؟ بې پروایي، بې عزتي او آخره کې یوازیتوب. ځکه د دنیا اصول عجیب دي. کم انسان چې ځان ارزانه کی خلک یې نه ساتي بلکې استعمالی. خپل حیثیت په خپله جوړیږي. که غواړې خلک دې احترام وکړي نو اول خپل ځان ته احترام ورکا. که ته هر وخت اویلیبل یې، هرې خبرې ته ها وایې او هر چا دپاره ځان قربانې، نو خلک به سوچ کوي چې ته په خپله هم دومره مهم نه یې. یاد ساته قیمتي شی هر ځای نه پیدا کیږي. هیره په سړک نه وي پرته، همدې دپاره قیمتي وي. انسان هم هغه وخت قیمتي شي کله چې خپل عزت او وخت ساتل زده کړي. هر وخت د ټولو خوشحالول مه کوه. ډېر خلک ځکه ماتیږي چې هر وخت غواړي ټول خلک دې خوشحاله وي. هغوی یریږي چې څوک به رانه خفه شي. خو حقیقت دا دی خلک د هغه انسان زیات احترام کوي چې خپل حیثیت لري، چې هر وخت هر چاته حاضر نه وي. ځکه دنیا احترام هغه انسان ته ورکوي چې سیلف ریسپیکټ ولري. نه ویل زده که که رښتیا غواړې خپل حیثیت جوړ کړي نو یو لفظ زده که، نه. هر وخت سر ټیټول، هر خبره منل او هر وخت حاضر اوسېدل دا مینه نه ده، دا ځان ارزان کول دي. کله کله نه ویل ضروري وي تر څو خلک پوه شي چې ته هم خپل ژوند لرې، خپل عزت لرې او خپل مقام لرې. خپل ځان ته توجه ورکا. د خلکو شاته منډې وهل پرېږده، د خپلو خوبونو شاته منډې ووهه. خپل سکل ښه کا، خپل صحت ښه کا، خپل سوچ قوي کا او خپل کردار مضبوط کا. ځکه کله چې ته خپل ځان بهتر کې نو خلک به په خپله تا ته راځي. او چې انسان دننه قوي شي نو بیا د اټنشن دپاره ژوند کوي بلکې د خپل حیثیت سره ژوند کوي. ارزان انسان زر هیریږي. کم انسان چې هر وخت خلق خوشحالوي آخره کې په خپله خالی پاتې شي. او عجیبه خبره دا ده چې خلک یې قرباني هم هیر کی. خو کم انسان چې خپل عزت وساتي خلک یې د لاسه ورکول نه غواړي. ځکه د انسان حیثیت د خبرو نه بلکې د هغه د حدودو نه معلومیږي. هر چاته وضاحت کول پرېږده، هر چاته خپل اهمیت ثابتول پرېږده. خاموشي هم یو طاقت دی. کم انسان چې په خاموشۍ خپل ژوند بهتر کی یوه ورځ هم هغه انسان د ټولو مخکې شي. بیا هم هغه خلک چې یو وخت یې اګنور کولی د هغه اټنشن ترلاسه کول غواړي. د خپل ځان سره مینه وکړه. د خلکو سره مینه ښه خبره ده خو خپل ځان هیرول ښه نه دي. ته هم مهم یې، ستا وخت هم قیمتي دی، ستا زړه هم قیمتي دی. هر چاته د خپلو احساساتو اجازت مه ورکوه ځکه هر انسان ستا د مینې قابل نه وي. ځینې خلک صرف پیدا اخلي او چې پیدا ختمه شي نو تعلق ختم کی. اصلي طاقت څه دی؟ اصلي طاقت په ښکلي مخ کې نه وي او نه یوازې په پیسو کې. اصلي طاقت په هغه سیلف ریسپیکټ کې وي چې انسان نه پرېږدي ځان ارزان کی. کله چې ته خپل ځان مهم وګڼې نو دنیا به هم تا مهم ګڼل شروع کی. یوه ورځ داسې راځي چې انسان بدل شي. بیا د هر چا شاته نه ګرځي، هر څوک نه خوشحالی، هر وخت اویلیبل نه وي. ځکه هغه پوه شي زما د ژوند قیمت ډېر لوړ دی او هر څوک زما حیثیت نشي ترلاسه کولی. یاد ساته ځان دومره مه ارزانوه چې خلک دې صرف د ضرورت په وخت کې یاد کی. خپل حیثیت دومره اوچت کا چې خلک دې د لاسه ورکول نه یریږي. خپل عزت وساته، خپل وخت وساته او خپل زړه وساته.
ځکه دنیا همیشه د هغه انسان قدر کوي چې اول په خپله د خپل ځان قدر کوي. او نن د ځان سره واده وکا، زه به خپل ځان دومره ارزان نکم چې خلک می استعمال کی. زه به خپل حیثیت دومره لوړ وساتم چې خلک می د حاصلولو کوشش وکي.